د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله ستاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې د تجوید درس ته بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله کتاب دی. د جبرائیل علیه السلام په واسطه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د قرآن په زده کولو کې، په لوستلو کې، په تلاوت کولو کې ډیر زیات برکتونه نغښتي دي، ډیر زیات اجرونه او ثوابونه نغښتي دي. نو موږ باید د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې، په لوستلو کې ډیر زیرک واوسو. په زده کولو کې باید تر خپله حده زیات کوښښ وکړو تر څو قرآن عظیم الشان موږ ښه زده کړو، ځکه دا د دنیا او د آخرت ګټه ده، د دین او دنیا روښنایي ده. په کوم کور کې چې قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي، لوستل کیږي، د هغه کور څخه شیطان تښتي او دا قرآن عظیم الشان د قیامت په ورځ باندې زموږ شفاعت کوي. نو اوس به راسو د خپل درس به پیل کړو. زموږ د نن ورځې د تجوید درس د 12 آیت نه ده تر 14 آیته پورې. زه به لومړی تاسو ته دغه 2 آیته په تجوید سره تلاوت کړم، تاسو یې هم د زړه په غوږونو واورئ او بیا به تاسو ته وروسته یو آیت په تجوید سره تعریف هم کړم. درنو لیدونکو زه تاسو ته کوم درسونه وړاندې کوم، له تاسو څخه احترامانه هیله کوم چې دا درسونه په غور سره اورئ، په غور سره تاکید پې باندې کوئ، ځکه په تجوید سره د قرآن هر حرف د خپل ځای او مخرج څخه ادا کیږي او په ډیر ښایسته انداز سره تلاوت کیږي. نو اوس به زه تاسو ته لومړی تلاوت شروع کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم. اوس به تاسو ته یو آیت په تجوید سره تعریف کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم، ذال د زبري څخه قاف تفخیم ادا کیږي، یعنی ډکه، قیل یا مده حروف ده کش کیږي، لهم ها د اظهار حروف ده او د حق اول حیثیت څخه ادا کیږي. هم کې دلته اظهار کیږي ځکه چې د میم ساکن نه بعد د اظهار حروف راغلی الف. امینو الف کې مد مقصوره راغلی ده، یو الف نه ځکه درته پورته کش کو. امینو نو مده حروف ده کش کیږي. دلته ځکه چې واو نه مخکې جنسي پیش راغلی ده، نو دلته هم مده حروف ده کش کیږي. کما دویم حرکت یې پورته کش کو، مد منفصل راغلی ده. آمن الناس الف کې مد مقصوره راغلی ده، نن کې غنه کیږي. د یمون یعنی د څلورو حروفونه دلته نون راغلی ده، دلته غنه کیږي. نن ناسو نن ناسو. قالو قاف تفخیم ادا کیږي یعنی ډکه. لو مده حروف هم ده او دلته دویم حرکت مد هم راغلی، مد منفصل. انؤمنو سخت ویل کیږي. کما دلته دویم حرکت پورته کش کو، مد منفصل راغلی ده. آمن السفهاء دلته الف کې مد مقصوره راغلی ده، نس کې همس کیږي. ها د حلق الاول حیثیت څخه ها دلته پنځنیم حرکت کش کیږي، مد متصل راغلی ده او وقف لازم هم راغلی. هر کله چې توی راغی هلته وقف کیږي. الا انهم الا کې دویم حرکت کش کیږي، مد منفصل راغلی ده. ان کې غنه کیږي. ها د حلق الاول حیثیت څخه هم کې اظهار کیږي ځکه چې د میم ساکن نه بعد دلته د اظهار حروف هی راغلی ده. هم السفهاء مس کې دلته همس کیږي. ها د حرف اول حیثیت څخه پنځنیم حرکت مد راغلی، پنځنیم حرکت یې پورته کش کو. ولکن لام کې مد مقصوره. کل دلته ادغام بیغونه کیږي ځکه چې د ادغام بیغونه حروف راغلی ده. ما تاسو ویلي چې ادغام بیغونه دوه حروف لري، لام او ری. دلته اوس لام راغلی ده. لا یعلمون عین د حرف اخر حیثیت څخه حلقي حروف ده، مون ونده حروف ده کش کیږي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. خدای وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. تر بلې خپرونې د خدای په امان. خو په آخر کې به زه تاسو ته یوه دعا وکړم، الله تعالی دې زموږ ټول په حق کې قبوله کړي.
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.